قدرمنو زرنوش مجبور صاحب را سره ناست دی چې ډېر ښه شعر لیکي او ډېر وخت نه شاعري کوي او ډېر ښه شعر لیکي. نو مجبور صاحب په خپل پروګرام کې درته هرکلی وایو. مننه سعود صاحب، ستاسو او ستاسو د منیجمنټ ډېره شکریه او ډېر خوشحالي چې تاسو زمونږ د پسمنده کلي ته راغلی او تاسو هلې ځلې کوئ او د پښتو ژبې خدمت کوئ. نو ستاسو هم ډېره مننه. مجبور صاحب بس کلام برنه ورو. کلام دی جی دلته کې څه ناڅه اثار د زندګۍ لا شته. دلته کې څه ناڅه اثار د زندګۍ لا شته او که تاسو وګورئ دیوونو کې مرغۍ لا شته او زه د خپل زړه د هر ارمان په مرۍ غلی شم خو یو ارمان پکې ژوندی د ازادۍ لا شته. څو به کوم درته د ستړي ژوند قصه بچیه دا لوی ثبوت دی چې په لاسو مې پولۍ لا شته. ډېر ښه دی. مننه. او څو به کوم درته د ستړي ژوند قصه بچیه دا لوی ثبوت دی چې په لاسو مې پولۍ لا شته او خدایه په دې احسان دې ډېر شکر گزاره یم. خدایه په دې احسان دې ډېر شکر گزاره یم او چې دعاګانو له په کور کې مې ابۍ لا شته. ډېر ښه دی. او یو څو د مات بنګړي ټوټې په اوښکو وران خطونه دغه څو نښې را سره ستا د یارۍ مننه. یو څو د مات بنګړي ټوټې په اوښکو وران خطونه دغه څو نښې را سره ستا د یارۍ لا شته. والله دې خیر کړي جوړې بیا چا په چا ظلم کړی. الله دې خیر کړي. الله دې خیر کې جوړې بیا چا په چا ظلم کړی او باران ولاړ دی او په کلي کې ګلۍ لا شته. ډېر ښه دی. ډېر ښه دی. او مجبوره څومره ستا بېلتون بې حاله کړی یم. مجبوره دومره ستا بېلتون بې حاله کړی یم چې اوښکې مې ختمې دي خو خوله کې مې سلګۍ لا شته. ډېر بهترین. بل غزل دی چې عشق د غم او د دردونو میرات مړي قصې یار ته په خوله رانغلې زړه کې مې راوړي قصې. داستان د مینې مې پیدا کو نن د یار سترګو کې. زمین صاحب داستان د مینې مې پیدا کړو نن د یار سترګو کې په کتابونو کې مې لوستې وي نیمګړې قصې. او مونږ پېشمني کې په سړه ډوډۍ روجې نیولي د بېوسۍ مې بلا ډېرې دي زړه ستړې قصې. ډېر ښه دی. او څنګه چې په دنګو دنګو غرونو کې استوګنه کوي هم داسې دي د پښتنو د تاریخ لوړې قصې. د ژمي یخه اوږده شپه غېږه توده او باران وې ستا په شونډو چې خوږې لکه د ګوړې قصې. ډېر ښه دی. او زما او ستا مینه په یو حالت کېدلی نه شوه. زما او ستا مینه په یو حالت کېدلی نه شوه او تا د بنګلې ما به کولې د جونګړې قصې. او مجبوره نور په پښتنو د ظلم حد بسوي چا نه چې واورم د ټکر او د بابړې قصې. بل غزل دی چې منمه چې ته ښه او زه خراب خبره ختمه په مینه کې به څه کوو حساب خبره ختمه. ډېر ښه غزل دی راواغسته. او نور ته د خپل ارمان په مرۍ غلی شې زړګیا بس دغه ستا د هر یو سوال جواب خبره ختمه. ډېر ښه دی. او ما غم عابد صاحب ما غم داسې په غم دی اړولی چې حیران دی زه دومره ورته خاندم چې جناب خبره ختمه. او د دې سیمې نه جنګ ختمول دومره ګرانه نه ده. د دې سیمې نه جنګ ختمول دومره ګرانه نه ده. هر څوک دې په ټوپک واخلي رباب. خبره ختمه. ډېر ښه دی. مننه. ډېر خوندور. د دې سیمې نه جنګ ختمول دومره ګرانه نه ده. هر څوک دې په ټوپک واخلي رباب. خبره ختمه. بیا ووایه دا شعر یاره. مننه. د دې سیمې نه جنګ ختمول دومره ګرانه نه ده. هر څوک دې په ټوپک واخلي رباب. خبره ختمه. ډېر خوندور. او خالقه چې یو ټکی د ګناه ورپکې نه وي. خالقه چې یو ټکی د ګناه ورپکې نه وي او زما چې پرشتې دروړي کتاب
آی هاي هاي خبره خبره ختمه. ختمه ډیر ښه دی. خبره ختمه او که ډیر ښکلی جنت هورې المان وي پروا نه کړم او زما به پکې ستا وي انتخاب خبره ختمه ډیر ښه دی. خبره ختمه ډیر خوندور، ډیر مجبور صاحب خوندور. ډېر ښکلیات او ستا مخ له تشبیه څه ورکړم دې دنیا کې څه دي ستا مخ له تشبیه څه ورکمه دې دنیا کې څه دي او ښایست نه چې شرمېږي د محتاب خبره ختمه. واه 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 خبره ختمه او محفل د وجود په خوشبو داسې معطر دی او محفل د وجود په خوشبو داسې معطر وي مجبوره لکه ګل وي د ګلاب خبره ختمه. ډېر اعلی. مجبور ډیر صاحب. خوندور، ټول غزل انتخاب ډیر هر شعر بهترین انتخاب. غزل یار.